السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکوم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د نور احمد په هکله باندې یو خبر درکوم چې نن په بیگ بیش لیگ کې څنګه بولینګ ترسره کړې ده، او زه به تاسو ته یو بد خبر هم درکوم چې هندوستان چې کوم د افغانستان سره یو ځل بیا ډیر غټ چل کړی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هر څه به تاسو پوه شئ. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې یو خبر درکوم چې رشید خان دغه بیگ بیش لیگ کې چې ډېر یو کامیابه بیگ بیش د رشید خان لپاره ترسره سو. نن یې حرکت وکړه. استرالیا نه به که خیر دوبۍ ته سفر کوي او افغانستان ملي ټیم سره به یو ځای کیږي، کوم به چې آیرلینډ سره 53 اوريزې لوبې ترسره کوي. خو بل طرف ته به زه تاسو ته یو بد خبر درکوم. حالان کې دغه کنفرم نه ده. دغه د آیرلینډ او د افغانستان لوبې چې کومې دي دغسې اوازې دي چې امکان لري دغه لږ نورې وځنډول سي، ځکه وایي دوبۍ کې چې کوم ده دغه وایرس په وجه باندې هغه دوبۍ او د آیرلینډ یو سیریز هم ترسره کیدونکی او دوه لوبې هم دغه وایرس په وجه باندې کینسل سوي دي، چې زیاتره د دوبۍ لوبغاړي چې کوم دی په دغه وایرس باندې اخته سوي دي، او همدغسې د آیرلینډ دغه لوبغاړي چې کوم دی که چیرته په دغوی کې هم دغسې وایرس یا د افغانستان لوبغاړو باندې به هم هلته ټیسټونه کوي، که چیرته دغه وایرس ورکوي نو بیا امکان لري چې د افغانستان او د آیرلینډ دغه 53 اوريزې لوبې چې کومې دي دغه به بیا بل وخت کې ترسره کیږي. د نه علاوه به زه تاسو ته د نور احمد په هکله باندې یو خبر درکوم چې نن په بیگ بیش لیگ کې د مجیب زدران ټیم چې کوم ده او د محمد نبي، حالان کې محمد نبي او مجیب خو ورنتلي دي، خو دغه د نبي دوی ټیم کې نور احمد هم لوبه ترسره کړې وله. په دغه لوبه کې د نور احمد دوی ټیم 150 رنزه ټارګټ د مجیب زدران دوی ټیم ته ورکړی او زه به تاسو ته وایم چې نور احمد بیا نن ډېر زبردسته بولینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. دغه 150 رنزه ټارګټ چې مجیب زدران دوی ټیم ته ورکړی، دوی خو دغه پوره کړل، یعنی لوبه د مجیب زدران دوی ټیم 15 وکټو باندې ګټلې ده. خو دغه لوبه به زه تاسو ته وایم چې نور احمد 4 اوورو کې 40 رنزه ورکړي دي. کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی، خو بیا هم ګزاره حال بولینګ یې ترسره کړی. دغه اول وار ته دومره غټ لیګ کې یعنی بیگ بیش لیګ کې نور احمد بولینګ ترسره کوي، خو بیا هم دغسې ګزاره حال بولینګ ترسره کوي. موږ نه وایو چې ښه بولینګ ترسره کوي، خو بیا هم ګزاره حال بولینګ ترسره کوي. که خیر وخت تېرېدلو سره به دغه نور هم تجربه ترلاسه کړي او آینده لیګونو کې به که خیر نور احمد ډېر ښه ځلیږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته دغه ټي10 لیګ په هکله باندې مې یو خبر درکوم. ټي10 لیګ چې همدغه میاشتې 28 جنوري باندې به ترسره کیږي او دغه شیډول اعلان کړی ده. شیډول یې دغه ټیمونه هم تاسو کتلی سئ چې د ورځې به درې لوبې ترسره کیږي، او زه به تاسو ته ووایم چې ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره کیږي. هره ورځ به که خیر درې لوبې ترسره کیږي او دغه فاینل 6 فروری باندې ترسره کیږي. ټي10 لیګ کې چې زیاتره د افغانستان ډېر ښه او زیات لوبغاړي مخیستل سوي دي. عظمت الله، عمر زی رحمان الله، گربز غوندې، محمد نبي، مجیب زدران، نجیب زدران، قیس احمد، وقار سلام خیل، دغه ټول لوبغاړي به ټي10 لیګ کې لوبې ترسره کوي. د نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر هم درکوم چې هندوستان افغانستان سره یو ځل بیا ډېر غټ چل کړی ده او دغه سکیجول اعلان کړی ده. هندوستان چې په کال 2021 کې چې څومره لوبې ترسره کوي، په دغه کې تاسو دغه سکیجول کتلی سئ چې هر یو ټیم سره دوی یعنی هندوستان انګلینډ سره هم لوبېږي، استرالیا سره هم لوبېږي، زیمبابوې سره هم لوبېږي، ساوت افریقا سره هم لوبېږي، سریلانکا سره هم لوبېږي. خو بدبختانه هغه افغانستان 53 اوريزې لوبې چې کومې دي هغه هندوستان افغانستان سره لوبې نه ترسره کوي، چې د ما په نظر باندې دغه یو ډېر بد خبر ده د افغانستان لپاره. او زه خپله په دغه باندې ډېر زیات غوسه مې هندوستان ته راځي چې هندوستان افغانستان ته بیخي اهمیت نه ورکوي.